د پښتو آن نیوز لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. ولسمشر محمد اشرف غني د ننګرهار هسکمینې ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د تېرې جمعې د ورځې د مرګونې چاودنې له قربانیانو سره غمرازي وکړه او دغه راز یې د قربانیانو د غچ اخیستو ګواښ وکړ. څنګه چې ټولو ته معلومه ده، هسکمینه له پخوا څخه د ټولو تروریستي ګروپونو هدف وه او دی. زموږ ملت څو ځله هلته شدیدې قربانیانې ورکړي. حکومت باید هسکمینې ته خاصه توجه وکړي. ولسمشر سرتېرو ته له ډاډ ورکولو وروسته داسې امر وکړو چې په راتلونکي کې د داسې غمجنو پیښو څخه ننګرهار او بالخصوص هسکمینه وژغورل شي. د ولسمشر لخوا د شهیدانو پاتې کورنیو ته د حج او یوې نمرې ځمکې ژمنه وشوه چې دا یو نیک او پر ځای اقدام بللی شو. ولسمشر د پیښې شهیدانو ته د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه د مغفرت غوښتنه وکړه او د شهیدانو کورنۍ ته صبر او د حوصلې ډاډ ورکړو. د ولسمشر احساس غمشریکي او سفر هسکمینې ته د قدر وړ دی. په پای کې ځایي مشرانو او سپین ږیرو د ولسمشر دغه سفر د ښې حکومتدارۍ پیلام وبلله او د حکومت څخه یې د تل په شان طرفدارۍ او د وطن د دښمنانو په مقابل کې د جنګ اعلان وکړو. ولسمشر هم خلکو ته د آرامه ژوند کولو ډاډ ورکړو او سرتېرو ته یې د دښمن په مقابل کې د غچ اخیستلو امر وکړو، ترڅو د وطن او خاورې دښمنان ذلیل او نابود کړي. د آزاده او خپلواکه سرلوړي افغانستان په هیله.